إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم محترم و معزز و عزتمند و مسلمانان ورونو الله رب العالمین ډیر یو عظیم ذات دی او د الله رب العالمین د عظیم قدرت نه خدا ده چې کله یو بنده د الله رب العالمین صحیح بندگی کوي نو الله رب العالمین په دغه انسان باندې تکالیف راولي مصیبتونه دې دپاره چې د انسان په دې دین باندې کلک شي او حدیث کې راغلی دی یبتل المرء على قدر دینه او انسان او په سړي باندې د هغه د دین په اندازه باندې امتحان کېدی شي چیرته د چا دین قوي ایمان قوي نو دی انسان باندې د دین او د ایمان په اندازه باندې امتحان الله رب العالمین راولي او به خصوصا چې یو سړی دعوت کوي د الله رب العالمین لارې ته خلق راولي نو دی انسان باندې الله رب العالمین امتحانات راولي مشکلات پر راولي خصوصا د دعوت په لار کې او یو څوک چې کله په حق باندې ودرېږي الله رب العالمین په دې انسان باندې امتحانات راولي مصیبتونه دې دپاره چې د انسان اوچته مرتبه ته ورسیږي او یو حدیث کې راغلی دی الله رب العالمین د یو بنده لپاره اوچته مرتبه هغه غوړه کړي د انسان هغه مرتبه ته رسي نو د دې انسان عمل کمزوري په عمل باندې هغه مرتبه د نشر اعلان کوله نو الله رب العالمین په دې انسان باندې امتحانات راولي مشکلات پر راولي نو په دې وجه باندې د انسان هغه درجه ته ورسیږي نو کله چې انسان حق قبول کی په حق باندې ودرېږي د انسان باندې مصیبتونه راځي او دا زمونږ د سترګو لیدل حال له کله چې یو سړی صحیح په حق باندې ودرېدل دی الله رب العالمین د انسان باندې قسمه قسم امتحانات راوستي دي الله رب العالمین ته بچي اغستي دي الله رب العالمین
د مال مصیبت په د باندې راوسته دی، مال ته اغسته دی. د غرنګ د قسمه قسم مشکلات سره الله رب العالمین د انسان مخامخ کړي دی، څوک چې په حق باندې ودرېږي. منګ او تاسو به خپل نبی ته وګورو، محمد صلی الله علیه وسلم ته، چې هغه کله په حق باندې ودرېد، د حق دعوت شروع کو، هغه باندې څومره مصیبتونه، تکالیف، مشکلات رال. دومره ډیر مشکلات په نبی سلام باندې رال چې نبی سلام د مکې نه هجرت وکړ، مدینه ته لاړ. دا څو وجه نبی سلام په حق باندې ولاړو، د حق دعوت ورکو د خلکو ته، نو تکالیف په نبی صلی الله علیه وسلم باندې رال. دا هغه دومره تکالیف دي چې هغه په یو خطبه کې نه بیانېږي. دومره زیات امتحانات په نبی صلی الله علیه وسلم باندې رال. دا غرنګ ډیر واقعات د دې باره کې موږ به دوه واقعات ذکر کو چې کله یو سړی په حق باندې ودرېدل دی، نو په هغه باندې څومره امتحانات راغلي دي. یو واقعا زمونږ د امام او امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل رحمه الله، چې امام احمد بن حنبل رحمه الله کله په حق باندې ودرېد، په هغه باندې څومره امتحانات رال، مصیبتونه پرال، مشکلات پرال. امام احمد بن حنبل ډیر یو بهترین عالم دی. سیر اعلام النبلاء کې امام ذهبي رحمه الله د حالت ذکر کړی دی. د غرنګي امام ابن ابي حاتم الرازي رحمه الله په خپل کتاب کې ولس بابا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مناقب باندې لیکلي دي. المنتظم فی اخبار الملوک والامم دې باره کې د امام احمد ابن حنبل لیکل شوی دی. په دې کتاب کې تهذیب او تهذیب کې د امام احمد ابن حنبل حالت ذکر شوی دی. د غرنګ ډیرو کتابونو کې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله حالت ذکر شوی دی. امام ابن جوزی رحمه الله مستقل کتاب لیکل دی د امام احمد ابن حنبل رحمه الله د مناقب مبارکي. یو بهترین امام دی. کله چې مامون باچا شو، نو په دغه ټیم کې معتزله وو، خو لیکن پټ پټو معتزله په دې مامون باچا باندې کوشش وکړو د په عقیده باندې چې د عقیده خراب کړي. د مامون باچا عقیده معتزله خراب کړله. معتزله چې د په عراق کې پیدا شوی، حسن بصری رحمه الله درس کو، درس ته یو کس راغی، حسن بصری رحمه الله نے تپوسو کو چې کله یو سړی ګناي کبیره وکي، غټه ګناه وکي، آیا دا مومن دی که کافر؟ نو په زید دي چې حسن بصری اغیله جواب ورکي، نو د شاګردانو نو هغه ډیر بيدب واسر ابن عطان امیدو هغه یکدم را پاسې د وی ویلې چې لیس بمؤمن ولا کافر، چا چې ګناي کبیره وکړه دا نه مؤمن دی نه کافر. حسن بصری رحمه الله ویلې چې اعتزلوا عنا، د خلکو زمونږ اعتزال وکړو، زمونږ نه جدا شو، په بل طرف باندې د خلک لاړ. نو د دغه زینه د معتزله پیدا شو. د دې ډېر غلطي عقیده وي. یو عقیده د دې معتزله او داوا چې دوی به د رب العالمین لپاره صفات نه منل، چې رب العالمین صفات نه لري. ولی کچیرته د الله لپاره موږ صفات ومنو، نو الله قدیم دی، صفات به قدیم شي، تعدد قدمو براشه، او حالا کې قدیم یو ذات دی چې الله دی. د غرنګ دویم عقیده داوا د دې معتزله چې قرآن مخلوق دی. څه مطلب؟ دا قرآن چې دی وای دی باندې رب العالمین تکلم نه دی کړي، خبرې به نه دی کړي، دا الله نه دی ویلې، بلکې دا الله رب العالمین جبريل ته ویلي دي چې د سیوی او د سیولی کا، او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي. لکه په دې ټیم کې د بعضی باطل پرستو خلکو عقیده دا چې قرآن مخلوق دی او دا د الله کلام نه دی، د الله صفت نه دی. زمون عقیده دا قرآن چې دی الله په خپل ویلي دی جبريل ته، جبريل راوړی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. زمونږ د مسلمانانو عقیده دا چې په دې قرآن باندې رب العالمین تکلم او کلام کړی دی. نو دی معتزله د عقیده وا دی ورکو هارون رشید د دې خلکو سخت مخالف وو، خو لیکن کله چې د هارون رشید زوی باچا ش مامون
دا معتزله راول کېدل او دوی ته ځان ډېر ټیټ پاس کو حکومتي خلکو دربارین د مامون باچا عقیده واړوله او مامون باچا ویلي چا چې په دې باندې اقرار وکړو چې قران کلام دی د الله وای دا سړی زوجنه ما ځکه دا سړی مشرک دی او خپل حکمرانانو والینو ته ویلو چا چې په دې باندې اقرار وکړو چې قران د الله کلام دی وای دا ملک وی ول شرکه او کفره بالله ځکه دا سړی مشرک دی کافر دی په الله باندې د دې د عقیده جوړه کړي و مامون بادشاہ تلو روم ته د جهاد د پاره ځکه جهاد به کو نور مسلمانو خو لیکن عقیده کې غندو او اعتزال طرف ته تلو دا تلو روم ته د کافرانو سره جنگ کو د جون اخرنی حالت دی دا نور زی دنیا او پات کیږي ملکیږي نو د په بغداد باندې والیو اسحاق ابن ابراهیم ته خطر ولېګو او تویلی کل ورتوی ویلی چې د شکارو کا په بغداد کې خلک راټول کا او په دې عقیدت امتحان واخلا چې قران دا ګره مخلوق دی او د الله کلام نه دی او چا چې په دې باندې اقرار ونکړ نو هغه خلکونی سزا ولور کا جیل دی واچو اسحاق ابن ابراهیم له کله د خطر هغه اسحاق ابن ابراهیم خپل معتزلیو د معتزله د ډلې نو هغه په بغداد کې علما راټول کړو او ته ویل چې د بادشاہ امر دی چې په دې باندې اقرار وکړي چې قران مخلوق دی څوک چې اقرار نه کوي نو هغه منګنی شو نو ډیرو خلکو په دې باندې اقرار وکړ چې قران دا مخلوق دی لیکن 15 کسان دا په میدان کې ودرېدل 15 علما حق پرس خلک چې د غټ بادشاہ مقابله وکړه او ویل چې قران دا مخلوق نه دی بلکې د الله رب العالمین کلام دی یو پاغي کې امام اهل سنت احمد بن حنبل رحمه الله دا په میدان کې ودرېد او دی ویل چې قران ګره د الله کلام دی د الله خبرې دی د الله صفت دی دویم محمد ابن نوح دا په میدان کې ودرېد او ویل چې قران ګره د الله کلام دی مخلوق نه دی دریم پاغي کې احمد بن نصر الخزاعي دا په میدان کې ودرېد او ویل چې قران ګره د الله کلام دی څلورم ابو يعقوب البويدي دا په میدان کې ودرېد او پنځم نعیم ابن حماد الخزاعي دا کسان ودرېد په میدان کې دی ویل چې قران دا د الله کلام دی دا ګور مخلوق نه دی دویم خط بادشاہ راولېګ مامون بادشاہ اسحاق ابن ابراهیم ته او ته ویلې کوم علما چې په دې باندې اقرار کوي چې قران مخلوق دی په دغه علماء باندې درس او تدریس او فتوی به باندې کا نو د عالم لپاره درس تدریس د څه دی لکه د مې لپاره اوبه کله چې مې د اوبو نو باسي هغه جون نشي کولای عالم باندې چې درس تدریس بند کی امامت خطابت به بند کی نو هغه د څه دی لکه مې د اوبو نو باسي نو عالم په غیر د درس تدریس د جون نشي کولای درېمه وته دا ویلي کوم علما چې په دې باندې اقرار نه کوي چې قران مخلوق دی په دغه علماء باندې تنخواګانی معاشونه دا د حکومت طرف نه بند کړي په هغه ټیم کې د علماء تنخواګانی د مدرسینو د قاضیانو تنخواګانی دا به د حکومت طرف نه وي حکومتونه به ورکول ځکه اسلامي حکومتونه خو کله چې دا حکومتونه د فساق او فاجرانو بيدونو خلکو لاسونو ته ولیدل د علماء هغه برخه ته ویستله نو مدرسې او علما دا په چاندو باندې روان دي بعض خلک دا چاندي بدی ګڼي چاندي دومره بد شنه دي چې کله به کې ذلت نه او په غاړي باندې لسپیکر نه لګولای چې د الله په نوم راوړاو چې 40 روپۍ نه ورکړي بس اته وانه جنتونه غیله ورکړي دسم نه د پکار نو په هغه ټیم کې د علماو هغه حصہ چې وا تنخواګانی چې هغه به حکومت ورکولې نو په دې زمانه کې پکار ده د عوام مسلمانانو باندې هغه خلک چې وسلري چې هغه د خپل مال نه څه ایسو وباسي علماو قارینو د پاره دې د پاره چې هغه په دین خلکو ته وخی او دین په خلکو ته اجازه کی ځکه کچیرته عالم قاری دا دین پری دی چاته نه خي او هغه دکانداری شروع کی تجارت شروع کی نو د دین دغه ایسه چې علم دی قران او حدیث یو بل ته خودل دي دا اندشه پاتې کیږي به څوک دین نه ازده کین به چاته خي نو دین بل د خلکو نو ورک شي
نو په عوام باندې لازم دي چې د خپل مالونو نه څه حصہ هغه وباسي علماو ته ستا په دې 15000 روپۍ 10000 روپۍ باندې د دین یو حصہ باقی پاتې کیږي نو په عوام باندې لازم دي چې خپل مالونو کې د علماو برخه وکړي. دریم فرمان دا صادر کو مامون بچا چې څوک په دې اقرار نه کوي چې قران مخلوق دی هغه خلکونی سي او روم تیرا ولې چې عزت په خپل لاس باندې سر وامه. نو په دې کې بعضي متقین خلکو نیک علماء هغه په دې کې تقیه وکړه لکه یحیی ابن معین چې دا یو محدث په دغه زمانه کې هغه تقیه وکړه. تقیه څه ته وایي؟ تقیه دې ته ویل کېږي په خپل باندې د کافر ظالم بدعتي داغي کلمه ویوا ولیکن پزله کې ممانا. نو پاغي کې یو یحیی بن معین تقیه وکړه سجاده په نوم باندې محدث او هغه تقیه وکړه. عبید الله القواريري دی په هغه تقیه وکړه دی ویل چې حاکم وقت سوی هغه موږ منو. نو دا 15 کسان چې په میدان کې پاتې شوی وو دیو کې یو احمد ابن نصر الخزاعي دا اسحاق ابن ابراهيم دا ونیو او سره ته غوس کو سره له په یو ځای را سوړن کو او دا بدن او جسد دایله په بل ځای را سوړن کو دې لپاره چې خلکو ته عبرت شي چې څوک ونه وي چې قران ګره د الله کلام دی او دې خلکو لري چې د الله مخلوق دی. ارچ دا څلور کسانو یو پاګه امام احمد ابن حنبل محمد ابن نوح او ابو يعقوب البويتي ونعيم ابن حماد الخزاعي دا څلور کسان اسحاق ابن ابراهيم ونیول خپل کور ته بوتلل. نو پدې کې امام احمد ابن حنبل سره وګدم مناظرات د معتزله وشوله دی ویل چې قران مخلوق دی. امام احمد ابن حنبل ویل چې دا د الله کلام دی. نو ډیر دلایل ویل شو امام احمد ابن حنبل سره چا بحث نشو کولای په دې خبره کې دلایل ډیر قوي وو. اخر د اسحاق ابن ابراهيم په امر باندې امام احمد ابن حنبل د ظالمانو ډیر سخو وو اواله ولا ورکړ. نو ارچی ابو يعقوب البويتي نعيم ابن حماد الخزاعي په دې باندې رب العالمین د امتحان آسان کو دوی دوه استفجل کې وپاتش. ارچی امام احمد ابن حنبل او محمد ابن نوح دا دوه کسان په میدان کې پاتې شو او دې دوه ویلې چې قران ګره د الله کلام دی او دا مخلوق نه دی. امام احمد ابن حنبل په جیل کې د خپل منځونه کول عبادتونه به کول ولیکن والبم د ظالمانو ور کول. نو امام احمد ابن حنبل په جیل کې ملګرو ته ویلې چې یاره مرګ مم قبول دی ځکه مرد شهادت دی کدی مې ملکی او دامم جیل مم قبول دی ځکه جیل او کور ماته یو شان دی ولیکن داوال نشم برداشت کوله د شه داوال راکې وي په دې جیل کې یو غلو او دی غل امام احمد بن حنبل ته ویلې چې ګوره صبر وکا ولی زکه وای منګه پخلا کې نیولیو منګه پخلا کې وای او منګه صبر کو په دیوالو باندې تا په دې حق مسله کې چې تی نیولې یو تا وای ته په دې باندې صبر نشي کولای منګ پخلا کې صبر کو په والو باندې ته ولی په دې دین په مسله کې ته صبر نشي کولای. امام احمد بن حنبل وای دې خبر باندې مسله مضبوط شو. باچا امر کو څوک په دې باندې اقرار نه کوي چې قران مخلوق دی داخله کونی سیمال راولای. یو امام احمد بن حنبل دی او دوی محمد بن نوح دی دا دوه کسان ونیول او روم ته بوتل د مامون بچا مخه ته چې هغه په خپل اسمانه سرو وای. امام احمد بن حنبل وای په اوخ باندې منګه سوار کړو د اوخ باندې دوه انډیو په یو طرف باندې زنه سو په بل طرف باندې محمد بن نوح وای کله چې موږ د سمندر ته ورنږدې شو او په کشته کې سوار شو وای په محمد بن نوح باندې بیماری رااله او هغه استو پاتش. امام احمد بن حنبل په جنازه وکړه صرف میدان کې یو کس پاتې شو چې هغه امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل رحمه الله چې دا غټ نوم یادېږي دا یو کس په میدان کې پاتې شو. صرف دغه وخت کې دا یو سړی وای چې قران کلام دی د الله او دا مخلوق نه دی. نور ټول خلکو په دې باندې اقرار کړي په زور باندې منل ده او چا په خوخه باندې دا منل ده چې قران ګوره مخلوق دی او کلام نه دی. امام احمد بن حنبل صرف یک تنها پاتې دی په میدان کې. امام احمد بن حنبل وای په دې لار کې شمن روانو وای یو کس ما مخه لراغه چې دا غي نوم جابر ابن عامر بنوم باندې وای دی ما ته وی چې احمد انك وافد الناس
نن ته د ټولو خلکو وافد ویل کېږي چې باچا د رعیت احوال وای تنن په دې مسله کې کلک ودرېږه ولې ځکه که چېرته ته کلک ودرېږې نو یا به تا دا خلک مړ کي نو که چېرته مړ شي فلیس بینک و بین الجنة الا ان تقتل ستا او د جنت په مابین کې فاصله نشته دی مګر دا مرګ ستا او د جنت په مابین کې فاصله ده که مړ کړې جنت ته به ځې او دوی مې ورته ویلې وان عشت حمیدا او که چېرته ته ژوندی پاتې شو نو بیا به ته حمیدي خلک به دې ستایي چې امام احمد ابن حنبل په دې عقیده کې ګوره داسې کلک ودرېدلی ژوند به هم دې ستایلی شوی ژوند دي او ګوره په دې خلکو باندې ته سپېره نه شي سپېره دا مطلب دا عقیده چې ته ونه منې چې قرآن ګوره مخلوق دی ځکه تا پسې ګوره امت ولاړ دی امت ګمراه کېږي امام احمد بن حنبل وایي په دې خبره باندې زما زړه مضبوط شو وایي موږ چې کله بوتللو وایي د مامون باچا هغه معسکرو هغه ته چې کله موږ ورسېدلو په موږ باندې شپه رااله وایي د مامون باچا د خوا نه یو کس راغی او ما ته ویلې چې احمده مامون باچا قسم کړی دی په قرابت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قسم یې کړی په دې چې زه د رسول الله خپلوان یم چې امام احمد بن حنبل وایي زما خوا ته راورسېد په دې توره ته وایي زه دا سر وامه توره وایي په لاس کې نیولې ده امام احمد بن حنبل لاسونه جکله الله رب العالمین ته التجا وکړه او خیری وکړه مامون ته او ویل چې یا غیاث المستغیثین اے هغه ذات چې ته فریاد رس قبله یا الله دا ظالم باچا چې د مامون دا ستا صبر دوکه کله ده ستا علم دوکه کله ده غر هذا الفاجر حلمك یلا دا فاجر ستا صبر دوکه کله ته د سنوي او دا کني و چې په حق باندې ما وای امام احمد بن حنبل وتخيره وکړلې وای سار کیږي د شپې په دې مامون باچا باندې مرز راغلی او سار ته ایستله مامون باچا مړ شم د دنیا نه لاړ امام احمد بن حنبل د خیرو د وجه نه چې هغه تخیری وکړلې نو د کمزوري انسان د خیرو نه ځان ساتل پکار دی امام احمد بن حنبل تخیری وکړ نو کله چې مامون باچا مړ شو د مامون باچا بلرور معتصم بالله هغه باچا شو چې کله هغه باچا شو په دې کې د خلافت د انتقال مسله شوله نو معتصم امر وکړ چې امام احمد بن حنبل به ته بغداد ته راولي امام احمد بن حنبل دا اغه دین روان کو به ته بغداد ترال نو په دې کې وخت تیر شو ځکه باچا بدلیدلو قصې بیعتونو کله چې معتصم باچا شو امام احمد بن حنبل راوغوخته او هغه ډیر معتزله علما را ټول کړیو دا متکلمین فقها دې لپاره چې مناظره وکړي امام احمد بن حنبل چې بکله را داخل شو نو ډیر سخت دلایل ورته ویلې او داخله کې چپلم به دې باچا ته ویلې چې امیر المؤمنین نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دی چې لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث د مؤمن مسلمان ان حلال نه ده مگر یو د دریو کارونه چې کله وکړو نو به هغه توجه شي یو الطيب الزاني یو سړی واده شته د داخل رسته زنا وکي د دې سړی قتل جایز دی دویم چې کله یو سړی نفس قتل کې النفس بالنفس یو چا یو څو قتل کو داغه په قصاص کې بدا وجلې کیږي او دریم چې یو سړی دین پرې خدای مرتد شو د دې قتل جایز دی په دې درې وانو کې هم یو نه لیکله ولی تاسو ما وای ولې مې وښنی دی معتصم ورته ویلو وای کچیر ته مامون نه ویني ولې ته ماننی ولې خو لیکن اغنی ولې زګه دې زنی سما په دې کې معتصم دا چپ شغله شو په دې ټیم کې دی معتصم دی معتزله تو وکتلې چې تاسو جواب ورکړي د امام احمد بن حنبل ته دی معتزله چې دی یو مشر احمد ابن ابي دؤاد دار پاتې او امام احمد بن حنبل باندې اعتراض وکړ چې ته د قران باره کې څه قران د الله مخلوق دی کنه امام احمد بن حنبل چپ شو معتصم امام احمد بن حنبل ته ویلي چې جواب ورکا امام احمد بن حنبل را پاتې او دی احمد ابن ابي دؤاد ته ویلي چې ما تقول في علم الله ته د الله د علم باره کې څه نو کچیر ته د الله علم د الله صفت غني نو ته به وی چیرې د الله علم زدا نه منم دا مخلوق دی نو زه قران به مخلوقي او کچیر ته د الله علم د الله صفت غني
نو دا قرآن چې دی ول قرآن من علم الله، قرآن هم د الله د علم نه دی، به دا قرآن هم د الله صفت دی، د الله کلام دی. نو دا احمد ابن ابي دعاد بیا را پاسېده او دی به اعتراض وکړو چې قرآن کې الله ویلي دي ان جعلناه قرآنا عربيا. نو دلته د جعل معنی په خلق سره دی چې موږ پیدا کړی دی قرآن. نو د دې څه معنی کې؟ نو امام احمد ابن حنبل خو ډیر قوي علم ورسره و، هغه ته ډاډي کی ویلې چې ته دلته د جعل معنی په خلق سره کې، نو به بدیجه کې معنی څنګه کې چې فجعلهم كعصف ماكول سره د دې چې ان جعلناه قرانا عربيا د جعل معنی د سيرناه سره ده چې موږ دا قران ګرځولې ده. نو امام احمد ابن حنبل ورته ویلي چې فجعلهم كعصف ماكول دلته بس معنی کې او وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، به دلته کده جعل معنی په خلق سره وږي ام ته کافر کېږي چې په تحقیق سره پیدا کړی تاسو الله. بالاخره وګد مناظره وشوله، خو دې کې د امام احمد ابن حنبل سره چا دلیل نشو ویلې، ډیر قوي علم یو. نو اخر دا معتزله امام احمد ابن حنبل پلټله، مناظره ته وګټله. نو دی معتصم دی خپل والد ته ویل چې زه دا پرېدم ځکه دا په حق باندې دی. نو دا هم اسحاق ابن ابراهيم خپل معتزلی وو، د معتزله نو هغه راول کېده باچا تی ویل ک باچا دا سړی ته پری دی د حکومت بدنامي کیږي، ځکه خلک به وای چې غلب احمد خلیفتین، امام احمد په دوه باچاهانو باندې غالب شو. نو یکدم دا معتصم دا پزت کې راغی او ویلي چې عجبني یا احمد خبره میومنه، دا یو خبره دی چې قران مخلوق دی، پرېدم دی خلاري په مزه کې. امام احمد ابن حنبل ام دا غږ کوي چې القرآن کلام الله غیر مخلوق، قرآن د الله کلام دی او مخلوق نه دی. دی معتصم ویلي جلادین روغختل د درو والا او امام احمد ابن حنبل په تخته باندې څملو او دا جلادین راوستل او دی وتون خطل. امام احمد ابن حنبل باندې گزارونه شروع کړو، دغه سخت گزارونه په کول چې د گزار سره سره د امام احمد ابن حنبل د بدن نه جاموک جدا کیږي. امام احمد ابن حنبل باندې چې یو گزار وکړ، امام احمد ابن حنبل شونډي وخوځولې. روسته د چا د پوسو کو چې تا څه ویلي وای کله چې دې ظالمانو په ما باندې گزار وکړ زما پرتګاخ ولګیدا او پرتګاخ مې وشریده وای ما شونډي وخوځولې چې الله که په دې عقیده کې نن په حق باندې ولاړې ما یا الله پرتګاخ مې په خپل قدرت سره کلکې د خلکو ته مې ونه شرمه وای الله رب العالمین په خپل قدرت کامله سره زما د پرتګاخ کلک. امام احمد ابن حنبل باندې گزارونه شروع کړل، دومره ډیر امام احمد ابن حنبل ویو چې امام احمد ابن حنبل اخر بیهوش شو، زوب شو. امام احمد ابن حنبل چې کله سغو او زوب شو دا ویوړ یو کوټې ته واچو. درې ورځې بعد امام احمد ابن حنبل په وښ کې راغی، چې کله په وښ کې راغی نو دا رمضان په دغه ټیم کې روزه و. امام احمد ابن حنبل چې وښ کې راغی نو دته استارخان خور شو، ډوډۍ وته پرتا و. نو چې د 3 ورځې سړی زوبې وږي چې وی قتل وای دا ډوډۍ شاره وړې ده، وای د خلکو ورته ویل چې دا د حکومت ډوډۍ نه ده، ستاسو تر د اسحاق ابن حنبل هغه تعالی دا ډوډۍ راوړې ده او دا ډوډۍ ته وخوره. امام احمد ابن حنبل ویل دا ډوډۍ زنه خورم. خلکو ته ویل ولی وای زما دا تر چې دا په حکومت کې چارواکي دی او حکومت والا بدر تنخواه ورکلی، حکومت په بچا باندې ظلم کلی او د ظلم پیسې به یو دیس ماتره لوي ورکلی او دی په دې کې د ډوډۍ پیراوړې ده او زه دا ډوډۍ نه خورم. امام احمد ابن حنبل باندې تر دې پورې اته ورځې پورې امام احمد ابن حنبل وګیو ډوډۍ نه خوړله. اخر څه تجارانو د امام احمد ابن حنبل ملګریو اغولا صحجیو تحفه راولې غلا او په هغه باندې ډوډۍ تیار کړله. امام احمد ابن حنبل به هغه خوړله. دومره د زهد او تقوا والا څه د پاسه دیر شپشته امام احمد ابن حنبل په جیل کې پروت دی. معتصم چې و دم استمر چې کله معتصم مړ شو د معتصم یو زیو واثق بالله دا بچا شو. کله چې واثق بالله بچا شو نو د دې په عقیده کې مګندو عقیده خراب و، دی هم په امام احمد ابن حنبل باندې ظلمونه کول. خو لیکن د ژوند په اخره کې دا واثق بالله دا په اخره کې په امام احمد ابن حنبل باندې نرمي شروع کړله. وجه دا چې دا واثق بالله تلو دی عالم خواته د دوسو
هغه د عقیده جوړ کړو ته ویل چې لکه د امام احمد ابن حنبل تاسو اسی چټنی ولې دا په عقیده کې په حق باندې ده او تاسو چې د قران دې مسلې له زور ورکړل دي قران مخلوق ده نو دا دومره مهمه مسله نه ده کچېر دومره مهمه مسله و نبی رسول الله بوله دې له زور ورکړل وي قران کې بیان شوی وي او تاسو برنه قد خلک نشي او په دې باندې ووي جیلونو ته اچوي وښني نو د واثق بالله عقیده جوړه شولا نو امام احمد ابن حنبل باندې به ظلمونه نه کول خو لیکن په جیل کې به پروتو کله چې واثق بالله دا مړ شو داغي نرسل معتصم بل باچا شو متوکل علی الله متوکل علی الله چې کله باچا شو نو دا ډیر یونیک انسانو او متبع د سنتو یو خپل باچاو دا امام احمد ابن حنبل د جیل نه لګه کوړته ولېګا او امام احمد ابن حنبل خاله ورته د امام احمد ابن حنبل په ډیر خیال ساتو خو لیکن دا معتزله چې دوی ښکارو ورکشيو خو لیکن پټه د دې خلق وو ګرځیدل را ګرځیدل با دی متوکل خواته یو کس راغی او شیطانی او توکل او ورته ویل چې د علی رضی الله عنه د اولاد یو کس راغلی دی او د امام احمد ابن حنبل په کور کې ناز دی او د خلکو نه بیعتونه اخلي نو دی متوکل د شپې خپل پوجین ولېګل خلک ولېګل عسكر په امام احمد ابن حنبل باندې د شپې چاپه واله چې آی رښتیا د خلک بیعتونه اخلي چې وی قتل دا خبر بیخي دروغ وا هیڅ ثبوت پیدا نه ک لکه باطل پرس اهل بدع دا کار کوي شیطانې نه کوي حکومتونو والا ته نو هیڅ ثبوت پیدا نشو چې امام احمد ابن حنبل په کور کې یو کسي هغه د خلکو نه بیعتونه اخلي باچا ته عسكر لاړ وته ویلې چې دا خبره دروغ وا امام احمد ابن حنبل نه باچا بخنه وغوښتله چې موږ غلط پېښ شوو اما ته چا غلطه شیطانی کړي وا لزر درهمه دا متوکل امر وکړو چې لزر درهم د امام احمد ابن حنبل کوړه ویسي امام احمد ابن حنبل لور کله چې لزر درهم راوړو امام احمد ابن حنبل دا قبول نکړه وې زدا نه اخلم د خلک ورته ویل چې دا قبول کا بچا به خپشي وې دی ویل چې را وې خلی خو لیکن زدا نه لګوم د زوی د لزر درهم واغسته نو دی وته ویل چې دا کور کې ملګوا نو هغه د زوی په د کور کې لګول امام احمد ابن حنبل تر 2 کالو پورې په کور کې ډوډۍ ونه خوړله چې دا د حکومت روپۍ دي او د کور ته راغلي دي نو دا د شوبې روپۍ دي دا زنه خورم امام احمد ابن حنبل خپل تجارت بو څه کجوري ستوان بو هغه امام احمد ابن حنبل خوړل په کور کې به خوراک نو دومره یو زاهد انسان او په دې عقیده کې د خلق القرآن په دې عقیده کې څومره د کلک ودرېده کله چې دا جیل کې نو دی معتزله به دا خبرې کولې چې امام احمد چې احمد ضال مضل کافر امام احمد خپلم گمراه دي نورم گمراه کوي او دا کافر دي دا خبرې به معتزله کولې امام احمد ابن حنبل د خپل ملګرو ته ویلې چې تاسو د معتزله ته وی چې بیننا وبینکم یوم الجنائز زمونږ استاد پته چې ولګي د جنازې په ورځ بس موږ استاد پته لګي چې د چا په جنازه کې ډېر خلک ودرېږي وای کله چې امام احمد بن حنبل وفات شو وای متوکل بچا امر وکړو چې تاسو په سپونو باندې چونو وګرځوي چونه په واچوي او به د یو سب خلک وشماري باقي په قياس کوي چې څومره خلک د امام احمد بن حنبل په جنازه کې ودرېږي وای کله چې شمار وکړو وای 15 لکه مسلمانانو په دغه ورځ باندې د امام احمد بن حنبل په جنازه کې شرکت کړو چې په تاریخ کې چې مسلمانان په یو ځای کې دومره نه دي راټول شوي څومره چې د امام احمد بن حنبل په جنازه کې راټول شوي او بعض تاریخونو ولا لیکلي دي وقد اسلم الناس يومئذ اسلم من اليهود والنصارى 20000 وي په دغه ورځ باندې 100,000 يهودينو نصارو مجوس اسلام راوړل 100,000 کسان په اسلام کې داخل دا څه وجوه ځکه امام احمد بن حنبل صبر وکړو په دې سختو مشکلاتو باندې په دې جیل باندې صبر وکړو نو کله چې یو سړی په حق باندې ودرېږي په دې انسان باندې امتحانات راځي مشکلات راځي مصايب راځي به الله رب العالمین غټه درجه ورکړي څنګه اسمن نبی محمد صلی الله علیه وسلم هغه په دې دین کې څومره سخت تیرې کړې دي څومره سخت زمون نبی د دې دین په خورولو کې تیرې کړې دي چې هغه په یو بیان او په یو تقریر کې نه راجمع کیږي خو لیکن موږ به یو واقعا ذکر کو چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې څومره سخت او تکالیف راغلي نبی صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې دعوت کو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې عام الحزن راغی
چې په دغه کال باندې د نبی صلی الله علیه وسلم غوره بیبي خدیجه الکبرى چې د الله رب العالمین نه پس خدیجه الکبرى رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر سخت کومکونه کړیو هغه وفات شوله ابو طالب چې د نبی صلی الله علیه وسلم ترو د نبی صلی الله علیه وسلم یې سخت خدمتونه کړیو د نبی صلی الله علیه وسلم په تایید کې ولاړو هغه په دې کال باندې وفات او دا غرنګ ابو لهب چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم سخت دشمن وو چې نبی صلی الله علیه وسلم به کوم ځای کې ولیدو کانه به تر واغسل او نبی صلی الله علیه وسلم به اشتو او خلق ته ویل چې انه صابئ دا صحابي دی د پلان کې دیني پرې خاله نبی صلی الله علیه وسلم په دې مکه کې دعوت کوو نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره یو سوچ وکړ سوچ دا وکړ چې دا ځای چې ته بدل کم او بلی علاقه ته لاړ شم کې دې شي الته خلک خبره ومني الته به دعوت اثر وکي ملګری به پیدا شي نو نبی صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې کوم ځای ته لاړ شم نبی صلی الله علیه وسلم طائف غره چې طائف ته لاړ شم الته به دعوت وکم کې دې شي الله رب العالمین مؤمنان ملګری پیدا شي نبی صلی الله علیه وسلم د طائف د سفر اراده وکړه د ځان سره ملګری واغسته زید ابن حارثه رضی الله عنه چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم متبنا زیو چې زید ابن محمد به ورته وو نبی صلی الله علیه وسلم زید ابن حارثه رضی الله عنه د ځان سره د سفر ملګری واغسته د خدمت لپاره چې د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کوي او د لارې ملګری په نبی صلی الله علیه وسلم دا سفر چې کو د مکه مشرکان په ځان باندې خبر نکړو ځکه دا خو مشرکان د نبی سلام ته قسمه قسم رکاوټونه شیطانې نه هغه برابرۍ نبی صلی الله علیه وسلم په د شلارو باندې لاړ چې هغه عام لري نه د طائف او ډیر وګت سفر دی د طائف که څوک تری التا نو د مکی او د طائف منځ کې ډیر وګړه مسافه پرتا ده او نبی صلی الله علیه وسلم دا سفر پیدا روان شه نبی صلی الله علیه وسلم سورلی مو سره نو د لپاره چې مکی والے په پوی نشي چې دا چیرته زی نبی صلی الله علیه وسلم روان شو تقریبا 15 کیلومتر دا مزل د مکی نه تر طائف پورې نبی سلام پیدا روان شو نبی سلام دا سفر کو خو لیکن بالاخره دا بعد جهد طويل یا بعد جهد طويل د اوګده مشقت تروسته نبی سلام طائف ته ورسېده چې کله طائف ته ورسېده نبی سلام د ځان سره سوچ وکړ چې ورزم د طائف د قبيله شدا کوم مشران دي بنو ثقيب وغيرها ورزم دي خلکو ته دعوت ورکوم چې کله مشران اصلاح شي کشران خپل اصلاح کیږي ایمان راوړي نبی صلی الله علیه وسلم مشران ته ورغه هغه ته صفا دعوت وکړه او ته ویل چې اے خلکو یو الله امنه دی یو الله بندگی وکړي د ثقيب د قبيله یو بت ولاته وتويو او د لات په بدلري لري زین عرب راتل او قسم نصراني مالونه به لزان سره راوړل نو د دې خلکو لنګر و غیرم په دې باندې روانو نبی سلام چې وته دعوت وکړه پس دې دي چې داخله په نبی سلام باندې ایمان راوړي په نبی صلی الله علیه وسلم پسې مسخره وکړي د دې قوم درې مشرانو د یو مشر به ویلي وای کچیر ته د الله حق نبی زم د کعبه خلاف شنو ما دې دویم به ویلي چې رب کس نو چیرته نبی شوی دا توس الله نبی راولې غلې یتیم سړی یو غریب یو تر هغه موږ ته دعوتونه کې دې دریم به ویلي وای زه تاسو سره خبرې نکوم زه تاسو سره خبرې په دی وجه نکوم کده الله حق نبی نو په نبی باندې راځه او نبی پس خبرې کول دا ډېر بد کار دی او کچیر ته د الله نبی نه نو ته به دروغجنی ته دروغجن سره د خبرې نکوم نو نبی سلام ته ډېر سپکه سپوري ویلې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې دا خبره نه منئ ولیکن دومره وکي چې د مکی والا باندې چې دا خبر نه کوي ځکه هغه به ما پس خبرې کوي او رشخن به وي چې دلته مکه کې ولا چا خبره ونه منله او طيب لته له الته دعوتونه کوي نو په زید دې باندې طيب والا ډېر درانه خلکو اکرام الغریب اکرام الضيف دا د قانونو چې د ناشنا سړي به عزت کو او دیګونه به په خول د ملمنو به ورکول ولیکن په دې کې په خپل اخلاق باندې خپې کې خدلې او مکی ته خلک راولېګل خل مکی والے په خبر له چې هغه تاسو کلیوال چې تاسو دعوتونه درکې هغه واستایب تر غلې ده حضرت دعوتونه شروع کړې دي په دین اکتفا ونکړه د طائف د علاقې چې کوم لیونی او معشومانو وینځوي دغه ټول راويستل او په لارې ته 2 صفونه جوړل یو خې طرف ته بل چپ طرف ته او ته ویلي
چې کله دا محمد صلی الله علیه وسلم د د عملګره روتل تاسو په کانو باندې ولي او کنزل یو تکوي نبی صلی الله علیه وسلم او زید بن حارثه رضی الله عنه چې کله روزي نو د خې طرف نه په گزار کیږي او د چپ طرف نه په گزار کیږي دومره سخت گزارونه په نبی سلام باندې وشو چې نبی سلام قدم دی گزار پکېږي دومره گزارونه پیوشو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سرینه هغه پڼو لاړه پڼې مبارکه د نبی سلام دینو نډه کې شول او د ار طرف نه په نبی سلام باندې گزار کیږي زید بن حارثه رضی الله عنه د خپل کوشش مطابق چې په نبی سلام باندې خې طرف ته گزار کیږي زید بن حارثه رضی الله عنه خې طرف ته راوړي چې په چپ طرف باندې په نبی سلام باندې گزار کیږي زید بن حارثه چپ طرف ته راوړي خو لیکن د کم گزار نه نبی صلی الله علیه وسلم دا بچ ډیر سخت گزارونه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وشو چې کله وروته نو چې ګوري دلته یو باغ دی نبی صلی الله علیه وسلم او د زید بن حارثه رضی الله عنه دی باغ ته ور داخل شو دا باغ چې وو دا د عتبو او د شیبو چې دا دوه زامن در بیعو نبی سلام چې دی باغ ته کله ورنوته نو نبی سلام ډیر سخت زخمی شوی دی یې ته روانې دي نو په دې باغ کې کېناسته نو په نبی سلام باندې ډیر سخت امتحانات په دغه ټیم کې راغلي یوازې د طائب غم نه دی بلکې الته غور بیبي خدیجه الکبرى رضی الله عنها هغه او پات شوی ده غور تر ابو طالب هغه او پات شوی ده او په مکه کې د نبی سلام ملګری د سخت امتحانات او مشکلات سره مخامخ دي یو غم خونه ده نو زتا ته هم چې په دې ټیم کې د شي نبی چې د مشکلات یې تیر کړی دي چې به د دین نبی د سنت سره ته مخالفت کې د دین نبی هغه ګیره هغه ته په مخ باندې نه پرې دی د دین نبی هغه صفات سنت د تبسان کې نه راولي نو ته ډیر نه محرم انساني زمون نبی زمون د دین د لپاره او زمون د لپاره د سخت تیرې کړې دي نبی سلام چې د باغ ته نه وته یې په روان دي لاسونه جکل الله رب العالمین ته او الله رب العالمین ته شکایت وکړو او ویل چې اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقله حیلتي یا الله زتا ته شکایت کوم د خپل قوت چې قوت مې نشته د کمزور ایما د خپل تدبیر شکایت د تکوما او هوانی علی الناس یلا نن زه په خلکو باندې سپک شوی ما دا شکایت زتا ته کوم او ویل چې یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفين وانت ربي ايه د کمزور خلق ربا يلا تزمم ربي الى من تكلني يلا تما چاته سپاره او به اخر کې وای ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي يلا كتقرا تغسني د سخت مشکلات سره چې تر تغسني يلا اسما هیڅ پروا نشته هیڅ باک مې نشته خو يلا چې تخپنه ولكن عافيتك هي اوسع لي يلا استعافيت در پراخه ده يلا مل صحت راکي ما روخ کی نو دی عتبو شبا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم چې دې کې دعاګانې غواړي وینم پر روان دي نو دی په دې کې رحم راغی نو د دې یو غلام معداس په نوم باندې نصرانی وو دی عداس ته غوکو چې دلته راشه چې کله راغی نو دی عداس ته ویل چې دا دوه کسان دي د غزي کې انګور واخله او د غلې ورلو چې وی خوري نو دی عداس انګور راواغسته نبی صلی الله علیه وسلم خواته چې کله راوړه د نبی صلی الله مخه ته کې خدل وای فلما وضع النبي صلی الله علیه وسلم فيه يده قال بسم الله کله چې نبی صلی الله د انګور راغسته نو بسم الله ویله نو فنظر عداس في وجهه عداس د نبی صلی الله علیه مخ ته وکتل او حیران شو او ویل چې د دې علاقه خلک خدا بسم الله نه وای دا څوک دی چې د بسم الله ویله نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویله من اي بلد انت تدكم على عقيده كم خارنه او ته ویل چې ستا کوم دین دی نو دی عداس ورته ویل چې زه یو نصرانی غلام ما او زه چې ما انا من اهل النينوى زد النينوى د علاقه نه ما نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل امن قريه الرجل الصالح يونس بن متى ته يونس بن متى د علاقه نه د یونس علیه السلام د کلی سړی نو دا سړی حیران شو او دی عداس ورته ویل ما يدريك ما يونس ته څه پوهیږي یونس څوک دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل ذاك اخي یونس زما ورور دی کان نبيا وانا نبي یونسم نبی او زم د الله نبی ما وېدا عدا شروع شو د نبی سلام د الله سونه خپې خولولې عتبو شبه یو بل تویلې وای اما غلامک فقد افسده عليك وېدا غلام له خراب ک غلام له د دین نه واړو هغه تو کو دل تراشه چې راو غوخته عداس دی ولې ولې د خپې ولا سونه خولې
وې دې عداس ورته ویلي په دې زمانه کې د دې انسان نه غوره انسان بل نشته دی او د دې انسان غوره دین دی نو دې عداس دی ویلي چې غوره نصرانیت تر خراب نه کیسه غوره دین دی دین پرې نه دی وې دې عداس په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او دا مسلمان شو نبی صلی الله علیه وسلم خوشاله شو چیرې یو سړی خو اسلام راوړو په دومره اوږد سفر کې په دومره غټ مشقت کې نبی صلی الله علیه وسلم د پاره یو سړی خبره ومنله هغه غلامو نو زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم په دې حق قدرتونو باندې دومره سخت مشکلات تکالیف تیر کړیو حالن کې نبی صلی الله علیه وسلم په شان انسانو قلارې پریوتل شه په مکه کې او قلارې خپل کورمو ولیکن په حق باندې ودرېد او دومره سخت تکالیف مشکلات هغه برداشت الله رب العالمین دې موږ او تاسو په امتحاناتو کې کامیاب کړي الله رب العالمین دې موږ او تاسو په دین باندې کلک کړي الله رب العالمین دې موږ او تاسو صبر راکړي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو لره دا اخر خاتمه په ایمان کې الله رب العالمین دې موږ او تاسو له نیک عمل او توفیق راکړي الله رب العالمین دې موږ او تاسو نه صحیح مسلمانان جوړ کړي وصلی الله تعالی علی خیر